راځم قاري صاحب ونورډ پروګرام ته ونورډ پروګرام را اوپن کوم لینک ډاکومنٹ اخلم تیر ورځ مونږ کوم سبق په پرسل ټیب کې مونږ ټیبل چې ټیبل کله زه واخلم نو لی اوټ ټیب پاتې او ډیزاین ټیب زموږ تر دې کلی اوټ ټیب ویلې قاري صاحب لی اوټ ټیب پاتې له شاوس ډیزاین ټیب هم ویلې قاري صاحب ان تر دې بارډر پینټ ور خبرې کړې وي اوس لی اوټ ټیب تراشم په لی اوټ ټیب کې مثلا په دې سیل کې ولاړم قاري صاحب کنه نه دلته ډبل کلیک وکړه د سیل بل سره انتخاب شي یا دلته راشه سلیکټ کې سلیکټ سیل مطلب سیل انتخاب زورته مده سلیکټ کالم زه په دې کالم کې ولاړم یا دلته کلیک وکړه قاری صاحب کالم سره انتخاب شي یا دلته کلیک وکړه دلته کلیک وکړه دلته کلیک دا یو کالم دی کنه دلته کلیک وکم دارو انتخابي کې دلته کلیک وکم دارو انتخابي کې دلته کلیک وکم دارو دلته کلیک وکم دارو نه راشه سلیکټ کالم دلته کلیک وکړو د ماته کالم انتخاب کې دلته ودلاړې د ټول کالم ماته انتخاب کې سلیکټ کالم مکمل کالم سره انتخاب شي دلته راځم ورته سلیکټ رو نو مکمل رو سره انتخاب شي کړي اخیره کې ودرېدم ورته سلیکټ رو نو مکمل سری رو سره انتخاب شي اخیره کې مسرا سلیکټ ټیبل مکمل ټیبل انتخاب کا او مکمل ټیبل نو ډیټا لري شي بل موږ سره ویو ګریډ لاین دی نو مخکې د دې ویو ګریډ لاین ویم اول باید دا اریزر درته ویم قاری صاحب اریزر ته راشم په دې باندې کلیک وکم دلته کلیک وکم دلته کلیک وکم دلته مې کلیک وکړو اریزر دلته وګوره قاری صاحب د اریزر په واسطه زه کولی شم چې څو کما دغه زه بارډر ختمې کوم زما د ټیبل ګر شاکر چې کومي بارډر دي هغه زه ختمولی شم ورته دا ګریډ لاینز دغه لاینونه ما ته مخه نه بد ویو ګریډ لاین باندې کلیک وکړه لاینونه ته نورو نه خودل کیږي دا په دې بل موږ سره پراپرټیز دا نو کله تراشم دا ټیبل ما کنټرول زیډ سره بیرته عادي حالت ته راوستو دلته پراپرټیز ته راغلم پراپرټیز کې زه اول نمبر چې موږ سره کوم رو دی کوم دغه دی هغه موږ سره ټیبل دی په ټیبل کې راځي پریپر ویټو ته دې کالم له څومره ویټ ورکې څومره فراخواله ورکې نو انچز ورته پس کې کولای شي اوس تاسو اندازګيري په پرسنټ کې نه کیږي په انچ کې تر سره کیږي ورته دا کالم ماته څومره کا دا ماته 1.5 انچ کنه اوکے کا مستطر به کالمونه څومره شي 1.5 انچ ته سره لاړ شي دا په دې کې خبرې دي میجرمنټ پس کې او پرسنټیج پس کې دا په دې کې څه مشکل نشته قاری صاحب راځم بل چې موږ سره کوم کمانډ دی قاری صاحب از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند لیکنه مې وکړه دلته ټیبل ما د دې د فاصله دی کنه قاری صاحب زور دین دا ټیبل چې کوم دی پراپرټیز کې راځم ولې دا ماته سنټر ته بوزا نو اوکے کا سره ټیبل سنټر ته راشي ورته نه رائټ سیټ ته راولا او دا اوکے کنه رائټ سیټ ته سره راشي په دې کې خبرې وي دا چې عام کا خبره سره ختم شو بل ټیکسټ ریپینګ دی قاری صاحب ټیکسټ ریپینګ څه کار کوي کچې دا ز اراوند کم او دا اوکے کم نو موږ سره دا ټیبل څه شي غټ لوی بشي او همدارنګه کچې د زرا شم دا ټیبل زب د خط په مینس کې کولای شم او همدارنګه د زرا شم او ته نن کا اوکے کا نو بیرته د خط د فاسا لاټی چې ته لاندې نشي راوړلې قاری صاحب ته لاندې مثلا د سي راوړه کزرا شم دا ټیبل بیرته کنټرول زیډ کې عادي حالت ته وېسم دا ټیبل څه غواړم قاری صاحب دلته راولم دلته میرا وستو کنه قاری صاحب او تراغلم لیاوټ کې ټیبل می انتخاب کو لیاوټ تراغلم پراپرټیز تراغلم ورته دا د نن کا قاری صاحب ما سره د لیکنه کې د نن نوی موجوده دا اوکے کا نو بس لیکنه کې د نن نه موجودي کله سلان دی راخته کم قاری صاحب نو بیا مو سره موجودي کو د نن بیرته ماته نن کا مې وړالتا اوکے کا بیرته سره د خط د فاز نو دیم اراوند کا اوکے کا نو بیرته سره اراوند شي قاری صاحب په لیکنه کې ور سره راشي دا ټیبل ماته سکا رائٹ ٹو لیفٹ کنا لیفٹ ټو رائٹ کا ته لایټ لیفٹ ټو رائٹ کولای شي همدارنګه رائٹ ټو لیفٹ هم کولای شي نو کزه رائٹ ټو لیفٹ کوم دا اوکے کوم قاری صاحب نو زمونږ لیکنه وو ټیبل کې څه د کوم طرف نه کوم طرف در سره کی آفرین قاری صاحب
نمبر پراپرټیز کې په ټیبل کې خبرې وي. اوس کا رو ته راشم نو ته د رو لپاره څومره هایټ ټاکې داسې دا رو چې کوم زموږ سره داسې چې روګانې دي خالد صاحب دا هره رو ته څومره پلانې وته هم 0.4 نو دا اوکې کا نو دا رو سره 0.4 څه شوه انچ اوږده شوه دا په دې رو کې خبرې وي. رو هایټ اټ لیست د رو هایټ باید ایگزیکټلی ونه په دغه دقیق ډول او نه اټ لیست کم از کم پوه شو خالد صاحب. allow row to break across pages دا څه کار کوي دا چې موږ سره اف وي دا اوکې کوم نه پوهېږم چې دې چې کار څه شی دی او ریپیټ از header row at the top of each page دې نه پوهېږم دا څه شی دی قاری صاحب. allow row to break across pages نه پوهېږم. repeat as header row at the top of each page ښه دا مغه کار کوي ښه کدا چیک مون سره لګیدلې وي قاری صاحب ها او دا زه اوکې کوم مثلا دا ټول ما انتخاب کړل دا مې ډیلیټ کړل راغلم انسرټ ټیب کې ټیبل ته راغلم نو دلته ما سره څه شی دی قاری صاحب آی ډي دا نیم دی دلته فادر سلیش نیم دی دلته موږ سره څه شی دی جاب دی دلته جاب لیکم دلته ورپسې موږ سره سیلري ده ورپسې موږ سره دلته اوور ټایم دی اوور ټایم دی ورپسې موږ سره ټوټل دی ورپسې موږ سره ایډرس دی ورپسې موږ سره ټایم دی. نو دا راځي راځم قاری صاحب دا زه خپل ټیبل لاندې داسې راوړم نو داسې یو وخت راځي چې ما سره دا ټیبل څه کېږي زما فنا کېږي بلې ورقې د دا جمپینګ کوي څه کوي قاری صاحب جمپینګ کوي لږ لاندې نور هم راوړم چې ما سره بلې ورقې ته راشي زه ورته څه وایم لیاوټ کې راځم پراپرټیز ته ورته یم دغه زما چې کومه رو ده نو دا ماته څه کا خو زه به یو بیره فاست هغه کې ولاړ یم دې رو کې به زه ولاړ یم او دلته پراپرټیز ته راځم ورته یم دا ماته څه کا allow row to break across page همدارنګه ما دا رو ته اجازه ورکړه چې دغه پیج هم بریک کړي او repeat as a header row at the top of page د هر پیج پر ټاپ کې د موږ سره دغه هیډر رو څه کېږي ریپیټ کېږي تکراریږي د قاري صاحب ریپیټ وایي تکرار دلته ولاړ یم قاري صاحب ورته ما ته دلته ولاړ یم د مینس کې او پراپرټي سره راځم ورته ما پریویس رو ته بوځه زړې رو ته دی بیایي او همدارنګه نیکسټ رو دی نیکسټ یا بلې رو ته دی بیایي نورې روګانې موږ سره نشته دی دا په دې چک کې خبرې وي قاری صاحب دارنګه دا خبرې په کالم کې دي قاری صاحب دا خبرې ټولې په کالم کې دي او کلوز کوم قاری صاحب موږ سره یوز بي بولډ شو دلته ولاړم قاری صاحب او پراپرټیز ته راغلم کالم ته راغلم ته کالم له څومره پراخوالی ورکوي ته 0.5 یا 1.15 انچ کې ورکوي او ته هو نو اوکې کا نو دې کالم نه څومره شي 1.15 ویټ ورکړل شي نیکسٹ کالم په ذریعہ باندې بل کالم بدلی شي نیکسٹ د پریویس په ذریعہ باندې بیرته بدلی شي بل موږ سره سیل لیکاري سي چې دې سیل کې ولاړې دا سیل کې مثلا زه ولاړم او د پراپرټي سره علم سیل تا د سیل پراخواله ته څومره غواړي ورته دوی کنه چې سیل لپاره هغه خپل رو دې پراخه کړ کنه ورته دې موږ سره د پراخواله څه شو دوه شو نورم لوی شو قاری سي ورته سیل تر ادمه ته دا موږ سره انچ کې سنټر دغه سیل کې لیکنه ما د ټاپ ته بوزه سنټر ته بوزه او همدارنګه باټم ته راواله نو که زه راشم اوس یې ما ته سمه پته نه لګي تر څو زه دغه سیل د سیل لاندې رانولم دلته مې لیکنه کړې ده او څه مې لیکلي دي ما لیکلي دي افغانستان مې لیکلی دلته پراپرټیز ته راغلم ورته دا لیکنه راته سنټر ته کړه دا اوکې کړه زموږ سره لیکنه څه شي خالد صاحب میانځ ته راشي که بیا راشم پراپرټیز کې ورته دا ماته باټم بیخ ته بوزه لیکنه زموږ لیکنه بیخ ته لاړه شي دا په پراپرټیز کې په دې سیل کې خبرې وي بل موږ سره آل ټیکس دی نو ته څه کوي خالد صاحب څه ټایټل مایټل ورکولی شي همدارنګه څه ډسکرپشن هم ته ورکولی شي دا زما څومره خیال دی ټیبل له ورکول کېږي خالد صاحب زه د خپل ټیبل له یو ټایټل ورکولی شم نو که دلته کلیک وکړم نو زه ورته یم افغانستان دلته لیکم امپلوی سیلري لاندې مې ولیکم مثلا زه ورته یم this
table. This table is related from Srik Academy. This table is related from Srik Academy. دا اوکے کا نو دا زمون ډسکرپشن شو قاری صاحب هدایات شو کاینده کې ترازی او د آل ټیکس ترازی چې دا ټیبل د څه لپاره د ټایټل څه شي د موږ سره ډسکرپشن شي دی نو یو څو د دې معلومات حاصلولای شي دا په دې پراپرټیز کې خبرې وي بل موږ سره ډرا ټیبل هم د قاری صاحب یو 50 پیرا کړی دی د ډرا ټیبل په اساس کولای شي ټیبل ډرا کولای شي لیاوټ ترازا ډرا ټیبل باندې کلیک کوا ټیبل ډرا کوا چې هر ډول ټیبل ستا خوښي هغه ته یو ډرا کولای شي بل اریز ټیبل له ټیبل سره څه کوي اریز کوي پاکي قاری صاحب چې هر ټیبل ستا نه خوښ یا د ټیبل کې یو ځای نه دی خوښ نو هغه د څه کولای شي پورو کولای شي پاکولای شي نو موږ سره په ټیبل کې په اریز او په ډرا ټیبل کې خبرې وي بل موږ سره ډیلیټ دی قاری صاحب ډیلیټ سیل دلته ولاړې مده سیل کې ورته دا سیل ما ته ډیلیټ کړو ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړه شفت سیل لیفټ دغه سیل چې کوم سره خې طرف ته دا بو یاغه طرف ته لاړ شو تم لاړ دي شي پروا نه کوي دا سیل سره ډیلیټ شو عدل چې کوم سیل هغه ته لاړ دا تش پاتې شو پوه شو قاری صاحب بل ډیلیټ کالم دلته ولاړې مده دا کالم ته مکمل سکا ډیلیټ کا مکمل کالم سره شو ډیلیټ شو ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه په لیاوټ کې ډیلیټ رو دلته ولاړې ما دلته مې لیکلي دي 1 دلته مې لیکلي 2 ورته دا منځنۍ رو راته تشه دا راته ختمه کا ډیلیټ روز رو به سره ختم شي او اخره کې ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل به سره ختم شي قاری صاحب دا په دې کې خبرې وي ما ته یو رو راکه خو ابب دې څخه پورته راځي یو رو راکه نو رو پورته رو غانې درکې انسرټ بلو رو راکه خو دې نه لاندې دلته ولاړې باندې مې دوه لیکل ورته دې دوه لاندې ماته سوکا دلته مې درې لیکل دې دوه لاندې ماته یو رو راکه نو انسرټ بلو باندې کلیک وکړه دې مینس کې سره بل روم راغلا ورپسې کالم دې ماته یو کالم راکه قاری صاحب انسرٹ لیفٹ چپ طرف تماله یو کالم را کنو کلیک وکوا کالم بدرلا درکې دلته ولاړې مده دوو کې ورته خې طرف تماله سوکا کالم را کنو خې طرف ته کالمونه درکې دا په دې کې خبرې وي پوه شوې آفرین بل ورپسې مرج سیلز دی قاری صاحب مرج سیلز سمانه مثلا دلته ز هډینګ ورکوم یا نوم لیکم لوی نوم لیکم نو په دې مرج سیل باندې بکلیک وکم نو موږ سره به سیلونه څه شي ټول به ختم شي دا سیلونه موږ تر مرج شو را یو ځای کړل ټول دلته کنټرول یو هغه لیکنه په میانس کې چې هر ډول لیکنه کوي هغه لیکنه ورته کولای شي مثلا ځلې کومه دا کنټرول ای دلته لیکم د افغانستان اسلامی امارت دلته لاندې ورپسې څه لیکم وزارت د لوړو زده کړو وزارت صحیح شو دلته لیکلی شي مثلا د التقوا پوهنتون د التقوا د پوهنتون لیکه التقوا پوهنتون د بطرې د اواز یو لینو کې ډریک نو دې واسطه کولای شي دا سیګنل سکی خالص وو را مرج کی کنټرول زیډ سره بیا څه کوم ادي حالت را ولما ادي حالت سره راغلل ورپسې دویم نمبر چې کوم کمانډ د سپلیټ سیل نو که زه راشم د سیلونو دلته ما څه کړل دا مې مرج کړل اوس زه غواړم د سیلونو بیرته څه کم را یوځای کړم نو په دې سپلیټ سیل باندې به کلیک وکړم وایي دلته له څو دانې روګانې راولم نمبر اف روز 1 2 3 ورته درې دانې روګانې راوله وایي صحیح ده درې دانې روګانې راولم نمبر اف کالمز 1 2 3 4 5 دلته 15 کالمونه مخکې کنه زه ورته مال اوس 4 راوله قاری صاحب
دا اوکے کا نو څلور بل کلمونه درکې او 15 دانې سره 3 دانې سره روغانې شوي د هغې سره فرق راغی پکې دا بل سپلټ سیل کې خبرې وي بل سپلټ ټیبل دی قاری صاحب سپلټ ټیبل څه کار کوي دلته زه ادي حالت بیرته بیا یم دلته ولاړې مقالې صاحب ورته هم دغه د درې د دوه نه لاندې ما سره څه شي ټیبل دی سره جدا شي نو څو ګوره څه شو قاری صاحب هغه ټیبل جدا شو دا ټیبل موږ سره بیل شو دغه د درې نه لاندې ما سره ټیبل څه شي جدا شي په دې باندې دلته راځو ودرېږه ورته هم سپلټ مکمل سره نور مو جدا کو نو دا په دې کې خبرې وي قاری صاحب زموږ سره په لیاوټ کې په سپلټ ټیبل کې خبرې وي آټو پیټ څه کار کوي انسرټ تراغلم ما ټیبل مې واخیستو لیاوټ تراغلم اول چې موږ سره کوم کمانډ دی آټو پیټ ټو کنټینټس نن تراغلم ته مې ولیکل څه شي قاری صاحب آی ډي دلته مې ولیکو نیم دلته مې ولیکو جاب دلته مې ولیکو سیلري ورته د دې موضوعګانو مربوط ماته څه دلته مې ولیکو 1001 دلته مې ولیکو مثلا ذلیکم عبدالغفور مې ولیکو قاری صاحب دلته مې جاب د ولیکو ډاکټر دلته مې ولیکو سیلري د چې کوم د موږ سره 15,000 ده نو ورته هم چې ما سره څومره کالمونه دي دا د موضوعګانو مربوط را کم کا نو آټو پیټ ټو کنټینټس به کوم نو ګوره کلمونه سره د موضوعګانو مربوط شو ورته داسې مه کوه آټو پیټ ټو وینډوز آټو پیټ ټو کنټینټ چې کومه ورته هم آټو پیټ ټو وینډوز آټو پیټ ټو وینډو یې کړه زموږ وینډو کې لیکنه دې نه وړه تر دې پورې ترسره کېږي ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی پکس کالم ویډ کې څه کار کوي زرا شم دا دغه کم ورته هم پکس کالم ویډ که زرا شم دغه انسرټ ټیبل کې داسې مې واخیستو دلته مې څه واخیستل پکس کالم ویډ مې واخیستو دلته اوس وګوره ما ولیکو افغانستان is my country it is located دا کلمونه موږ سره چې کوم دی په خپل ځای باندې پکسي کچې ته لیکنه کوي نو رو د سره غټي کلمه سره د نه پراخي کوي صحیح شو پکس دي کلمونه موږ سره شو پکس شو بل اول موږ سره د کالم ته د غزياته کنا د رو کده کالم نو زه ته ولاړې مقاری سره ورته د دې کالم ما ته سو کده د رو ما ته د هایټ لګ زیات کا رو سره د دې لګ زیات کا نو وګوره دې سره زیات شو ته دې لاندې ما سره زیات کا دې سره زیاتېږي ورته دې کلمونو سره لږ زیات کا نو دې کلمو لږ زیات کا ته دې کلمو لږ زیات کا کله شته سره مخ کې روان دي دا په دې ډول کې خبرې وي قاری صاحب ورپسې موږ سره ډیسټریبیوټ رو دا ډیسټریبیوټ رو سمانه او ډیسټریبیوټ کالم سمانه قاری صاحب دا مې انتخاب کو دا مې ډیلیټ کو انسرټ ټیب تراغلم او ټیبل تراغلم په دې ټیبل کې زه دغه یو رو چې کوم دی قاری صاحب دې مې لګ وړه کړه او دغه ورپسې چې موږ سره کوم کالم دی دا کالم مې انتخاب کو دا مې لګ دسي ورپسې لګ دینه لوی کو ډبل موږ سره چې کوم دی ورته ما بیخي زه وړو کې کومه نو د اوس موږ سره د کلمونو کې فرق دی ورته دا کلمونه موږ ته ټول چې کوم دی په مساوي ډول تقسیم کا یو شانته کا نو لیاوټ ته براشم ورته ډیسټریبیوټ ماته دا کلمونه څه کا ماته اوېشه کلیک وکړه د انتخاب پر ډیسټریبیوټ کالم وای you must select multiple rows روګانې برابر دي ولې دا کار نه کوي دا کالمې ګډوډ دي روغ صحیح شو سه کالمې ګډوډ کا هغه دوه چی کوګه کله تر شم انسرټ ټیب کې ټیبل تا او ټیبل کې مې دا ټیبل واخیست په سب لیاوټ کې اول موږ سره ډیسټریبیوټ روز روګانې خالص ما دا دوه او کنه خالص روګانې موږ سره صحیح کیږي ها ما حساب اصل کې بل چی ته خالص
دلته وګ دا روغان موږ سره سلوي شو اوس بيخي وړي دي اوس لږ زلګ وانتي وړي دي ته ډیسټریبیوټ کا مساوي ډول غاس ټول روغاني او مساوي ډول او ویشل خالي سي نو خپل دي حالت نه راولي خو مساوي ډول باندې سره ویشي لیور تراغله مو اوس کالمونو نو بچو اوس د دې میراث مړو نو بچو نو یو بل ته نږدې کړل او دا مې دې نه د سره لري کړل کاری سي وو دایمه لږ د سیمینس تکو ورته اندما ته واپس چې کوم دې ډیسټریبیوټ کا ادي حالت ته وي سره خیال نشته کله چې ټول کلمې سره مساوي کړل دا به روغانو کلمونو کې خبرې وي او دلته راځم دا سل یو معلومات ټیبل دغه رقم ته خاري سي دورته ماته ټیبلو دغه شان ته دی کوی شو خاري سي ټیبل دغه ډول دی کدی کې لیکل وکم مثلا ما ولیکل آی ډي ما ولیکل نیم ما ولیکل فادر سلیش نیم ما ولیکل د جاب او ما ولیکل د سیلری قاری سي دلته مې ولیکو اوور ټایم سم ولیکل اوور ټایم دلته مې ولیکو ټوټل دا ته چیرته وړي قاری سي دا به انتخاب کما ورته دا زما د سنټر تر راوړل اوس موږ سره لیفټ سایډ ته دي سنټر ته راوړل سنټر ته راشي نه رائټ سایډ ته راوړل رائټ سایډ ته راشي نه همدارنګه سنټر کې ماته رائټ سایډ ته راوړل نه ماته په سنټر کې چې کوم دي سنټر ته راوړل همدارنګه ماته په سنټر کې لیفټ سایډ ته راوړل نه ماته په باټم کې لیفټ سایډ ته راوړل په باټم کې سنټر ته راوړل همدارنګه په باټم کې رائټ سایډ ته راوړل دا په دې نه چکونو کې خبرې وي خدا مون سره خلیفه کې ورپسې بل چې مون سره کوم کمانډ دی هغه مون سره قاری صاحب ټیکسټ ډایریکشن دی ټیکسټ ډایریکشن څه کار کوي کله ټیبل واخلم عادت مثلا زسولی کوم قاری صاحب زیاتره ټیبل مون سره دا ډول وي د سی بي قاری صاحب دلته ورکړی وي څه شی ورکړی وي قاری صاحب دلته ورکړی وي شماره سی ورکړی وي قاری صاحب شماره او دا شماره سی ورکړی وي نو کدا شماره زو لګرالوي کوم انتخاب مې کړل دا مې ډبل کلیک لګي لویومه دا شماره لګو لویومه ورته دا شماره ما ته څنګه قاری صاحب دا ما ته دسیکا نه دسیکا خود دغه صحیح دی موږ سره دغه صحیح دی خیال شته قاری صاحب سنټر تم کرا دا سنټر ته بشي دغه نه په خلکو شماري ورکړي موږ سره سیل مرجنس دی قاری صاحب سیل مرجنس کې دغه سیل ته د ټاپ نه سمرا انچ لري کوي لیفټ نه رائټ نه باټم نه زه راځم دې لپاره څه کوم مدامه ته کړې مو ان زه ټیپ ته برا شو ولته به ټیبل واخلم اندران لیاوټ ته په لیاوټ کې راغلم سیل مرجنس تا ورته دا مده ټاپ کې سکا 0.7 کا په لیفټ کې ماته 0.8 کا او په باټم کې 0.5 ودا مې اوکے کو نو وګوره خالص زمون د غسیلونو کې تغیرات راغلل دا ټول ته مدلته انتخاب کړو بل موږ سره الاو سپیسینګ بټوین سیل له د هر سیل ترمنځ اوس فاصله نشته نو صرف یو لین دی قاری سي د لین په واسطه باندې بل څه جوړای شوی ورته دی له فاصله ورکا 0.8 مې ورکو دا مې اوکے کو د هر سیل د یو بل څخه فاصله واخیسته قاری سي نقشه د له سترګونو ورکول شي قاری سي انزور ټیپ کې راشه هوم ټیپ کې ورته دې سیل د ما دغه سرنګ ورکا ډیزاین کې قاری سي شیډینګ دغه سي رنگ ورکا دل ډول رنگ ورکې تندې دغه سي رنگ ورکا دا مې ته ویلي مقارنه سي دا ویلي تندې دغه سي رنگ ورکا دل نورم تیز کا ورته دل ورپسې نورم تیز کا دل ورپسې نورم تیز کا قاری سي دغه شان دې کې دغه رنگونو تر راوستي شي او دغه رنگ راولا نو دغه رنگ مالانو سره خار کې او د ورقه غونتی او دغه سپي دغه رنگونه یي چې هر ډول رنگ ته کوي هغه ته لاندې لیکنه وکړي قاری سي ما لیکنه بس توي دا اوس مثال دی لاندې لیکل څنګه کوم لاندې
راشم دلته د دې زیر دغه لاندې مثلا دلته به راشم او فاصله به ورته زیاته کړم کنه قاري صاحب سب لیاوټ ته به راشم په لیاوټ کې ورته دا عادي حالت ته اول وړم عادي حالت ته مې وړو راوشم سیل مارجنز کې سپیسینګ ورته څه کما زیات به کوم اوکې نو سپیس نورم زیات شو تم لګي نورم زیات کا نو چې سپیس څومره زیاتې خارج ته سره ته فاصله څه کیږي اضافه کیږي چې فاصله سره اضافه شو دا غینه بعد راشه انسرټ ټیپ کې ټیکسټ باکس کې ټیکسټ باکس راغستل شي خارج څه وې شوې د هر یو ته لیکنه ورکول شي ورته ماته نو فیل کا او نو آوټلاین کا نو به خبر سره ټیکسټ باکس کار نه لیکنه ول سره پکې راتوي مقارن سے دا ورسته راځي کلیک وکړه ورته دا مسله څه دی قاری سے وو پښتو نه انګلیسي دا مسله گرین دی گرین څه شی دی قاری سے خط سایز ډیر دی صحیح شو قاری سے دا مسله څه دی گرین دی گرین دی دا مسله چې کوم دی ته مسله اورنج دی اورنج پوښ وی دې د لیکنه قاری صاحب کولای شي بل کراشم انسرټ ټیپ کې ټیبل ته ټیبل واخلم ته لیاوټ تراشم بل ورپسې موږ سره سورټ دی قاری صاحب کله په سورټ باندې کلیک وکم نو په دې ته په خپل کالم کې ته لیکنه په سورټ کایو نه مې په هوم ټیپ کې ویلې ده دا سورټ دی نومونه او نمونه ترتیب او به ترتیب وای په سورټ کې ریپیټ هیډر رو دا مې درته وی خالي سه وو چې پاس چې کوم رو وی دا په هر پیج کې مال څه کوا راوالا دا غي مت معلومات نه کیږي په دغه چې ولیکم نه هغه ماته ریپیټ کوا کنورټ ټو ټیکسټ دغه ټیبل له مثلا دا ټیبل خو نه اخلم یو بل ټیبل ورا واخلم چې آسان وانه ټیبل دغه سه ټیبل ما واخیستو الله نو ته ولیکو نیم دلته مې ولیکو جاب دلته مې ولیکو سیلري دلته مې ولیکو مثلا څه شی اور یا دلته مې اډرس ولیکو ورته دا ما سره اول نم خنیم چې کوم دی ما سره بلال له ورته بلال د جاب ورته مو سره ټیچر دی سیلري ورته د مو سره چې کوم دی 10000 تا همدارنګه ادرس ورته د مو سره چیرته دی په کونړ کې دویم نمبر ورته ما سره چې کوم دی احمد دی د احمد د مو سره چې کوم دی ډاکټر دی او د مو سره 12000 سیلري دا او دا مسله چیرته دی دا مسله په کابل کې دی خالص نو کو سره شم لیاوټ ته په لیاوټ کې کنورټ ټو ټیکسټ دا ټیبل و انتخاب ولې دا ټیبل مو ته ټیکسټ ته کنورټ کا وي تا په ټیب وهله وته مو نو څو کار خالص عام ټیکسټ ته بدل کو کوئی شو ټیبل په شکل کې نه دی بیرته څنګه ټیبل ته اټکو بدلولای شم انتخاب به کما انسرټ ته راشم ټیبل ته راشم او دلته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل مطلب دا خط ټیبل ته او دا اوکې نو څوګور موږ سره خط بیرته ټیبل ته راغی اور پسې موږ سره فارموله کې موږ کار کړو قاری سے کله راشم ټیب بٹن وهم وته د موږ سره شی قاری سے وو دا دوړ سلم انتخاب ورته دا ماته مرج کا دلته میولیکل ټوټل سیمولیکل قاری سے ټوټل او دا دوړ سلونه څه کومه خدای نه مرج کومه ورته دغه پاسنی سو کیږي ما ته پته لګي فارموله می استعمال ولای شي is equal to sum وای ما ترجمه کا اباب دا پورته اوکې کا دا وای دوی سره کیږي ټولې فارمولې دي دا ما ایکسل کې وایو دا وایو ان شاء الله بل ورپسې موږ سره چې کوم دی ورته قاری سے ما د سو کا د دوانو اوریج راکا سې راکا اوریج راکا نو از ایکوال ټو ورته اوریج راکا اوریج نو اوریج بل در کې قاری سے اوریج د څه در کوم ورته د ابابو د پورتا دا قوس بند کا او دا اوکې کا وی اوریج د دوانو څه شوی دی یو لزر اوریج معنی څه اوریج دا معنا کنه خالي صاحب زما
زما 10,000 معاش دی، ستا 20,000 دی، یو بل کس دی د هغې 13,000 دی. نو په اوسط ډول ستاسو د 3 واړو چې کله روپۍ را جمع کوم په 3 باندې تقسیم کوم نو 20,000 به راشي. 20,000 زموږ اوریج شو. یا ځینې تاسو کرکټ کتلی ځینې اورونو کې 10 سکور راشي، ځینو کې 9 سکور راشي، ځینو کې 8 سکور راشي، خو اوریج بیا څومره وي؟ مثلا د ټولو هر اور کې 15 یا 6 یا 15 د دې د اوریج وایي. قاری صاحب صحیح شو؟ بیا راځم فارموله کې. نو دلته چې کوم دی ستا هره فنکشن خوښه وي هغه دلته څه کولی شي قاري صاحب؟ ورته وتی مکزیمم. ما د دې پورته کې مکزیمم دغه څومره دی از ایکول ټو دلته ورته ولیکم MAX اباپو په دې پورته کې موږ سره مکزیمم څومره دی نو زه ورته وایم اباپو دا اوکې کا دا سره پکې مکزیمم 12,000 دی. څه شی دی؟ 12. په دلته دا راشم د الله سره چې کوم دی زه قاري صاحب 20,000 کوم نو زګوره زه ورته وایم ته ولاړې ما ورته فارموله کې مکزیمم څومره دی په دې پاسه دی؟ 20,000 ته انتخابوي انا زیات هغه کم او دی کې زیات. مکزیمم پورته وایي. ورته مینیمم راته نو ور ډېر دغه دی قاري صاحب ټول پکې شته. مینیمم ما ته څه کا ورته مینیمم راته کم را پیدا کړه نو دا از ایکول ټو نو خپل مرګول شي MIN مینیمم قوس شروع ورته اباب پورته مو سره دی. دا چې تاسو سره خې طرف ته وي او تر رائټ سایډ کې لیفت طرف ته وي لیفت سایډ ورته انتخابولای شي. ورته اباب دا اوکې کا قاری صاحب نو تاسو سره مینیمم چې کوم دی هم سره 12,000 دی کم نو دا په دې کې خبرې وي. دا زموږ څه شی قاری صاحب دا زمونږه